خواښ او خسر چې څنګه مور پلار کوم چې حق حقوق لري په یو ځون باندې چې دغه همغه نه حق حقوق لري او که نه دغه په مورد کې موږ ته پوره معلومات راکړي دا ډېره مهرباني وسلام. سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطان. د اسلام په مقدس دین کې د هر چا حقوق بیان شوي دي. دا هم بیان شوي دي چې مور پلار په خپل اولاد باندې څومره حق لري. دا هم بیان شوي دي چې اولاد په خپل مور پلار باندې څومره حق لري. دا هم بیان شوي دي چې مشر په کشر باندې څومره حقوق لري. دا هم بیان شوي دي چې کشران په مشرانو باندې څومره حقوق لري. دا هم بیان شوي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې څومره حقوق لري. ښه د مور پلار حقوق ځان ته دي، په دې کې شک نشته دی چې د هیچا حق د مور پلار حقوقو ته نشي رسېدلی. په حقوق العبادو کې په دې باندې پوه شئ. باید چې احترام او قدر د خواښې موشي او د خسر موشي. خو نن ورځ چې کومه قدر د خواښې یا همدارنګه د خسر لخوا د انګور د خپل خسر ته کوي، دا د اسلام د دایرې نه بالکل وتلی دی. ځینې داسې زومان دي چې هغه لاړ شي د خپل خواښې سره لاس ورکوي، د هغې لاس څپوي او هغې سره ناسته او پاسته کوي. په دې باندې پوه شي چې زموږ فقها لیکي که زوم د خپل خواښې ته په نظر د شهوت باندې وګوري نږدې شي د خپله ښځه پرې طلاقیږي. په دې لا موږ تر اوسه پوه نه یو. همدارنګه دې له طرفه انګور جګیږي د خپل د خسر لاس څپوي، هغې ته لاس ورکوي. که دلته د خسر په زړه کې څه بد نظر راغی یا شهوت راغی په دې انګور باندې، دا انګور په خپل زوی باندې طلاقه شوه. دې مسایلو ته باید موږ او تاسې متوجه اوسو. د اسلام په مقدس دین کې د هر څه حقوق معلوم دي او بیان شوي دي. احترام لره د خواښې، احترام د خسر هم لره. همدارنګه طرف ته د انګور هم د خپل خاوند احترام دې لري، د خپل خسر دې لري. داسې نه چې خدای مکړه موږ په فساد کې اخته شو او دې خوا ښځه په زوی طلاقه شي چې د خواښې ته په نظر د شهوت وګوري یا دلته خسر د خپلې انګور ته. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپله ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو. بیا به څه مشکل موږ لرو. دا بدبختیانې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیات